د خبرونو سرټکی کندوز ولایت ته د اسلامي امارت د عدلي وزارت څخه د لوړپوړو پلاو سفر. په دغه سفر کې یادو پلاو د یو لړ مهمو موضوعاتو په موخه له والي او یو شمېر نورو سیمه ییزو مسؤلینو سره لیدلي دي. د امنیتي پولیسو لخوا د غلا په تور د 2 تنو نیول کېدل. د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان د 5مې امنیتي سرتیرو لخوا نن بالفعل نیول شوي دي. او له سباندې 2 لسیزو وروسته د بلخ مرکزي سیلو بیا فعالېدل. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن سه شنبه د 1444 سپوږمیز کال د ربیع الثاني 14مه د 1401 لمریز کال د لړم یا عقرب 18مه چې د 2022 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې له 8مې نیټې سره سمون لري. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه اسماعیل کلیوال یم. د اسلامي امارت د عدلي وزارت د حقوقي مصالحو عمومي رئیس مولوي رحمت الله حقانی په مشرۍ پلاوي کندوز ولایت ته سفر کړی او د یو لړ مهمو موضوعاتو په تړاو له والي سره لیدلي دي. مسؤلین دی ولایت ته د عدلي وزارت د دغه سفر موخه په دې ولایت کې د عدلي اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او په محاکمو کې د مدافع وکیلانو د چارو سمون یاد کړی دی. د اسلامي امارت د عدلي وزارت د حقوقي مصالحو لوی رئیس مولوي رحمت الله حقانی په مشرۍ دغه پلاوی تیره ورځ کندوز ولایت ته ورغلل او دلته یې د یوې غونډې پر مهال د کندوز والي ملا نصر احمد نصرت سربیرئ له یو شمېر نورو سیمه ییزو چارواکو سره ولیدل. په غونډه کې د بیلابیلو موضوعاتو په هکله چې د عدلي او اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ څرنګوالی د اماراتي او شخصي ملکیتونو ترمنځ تصفیه او په محاکمو کې د مدافع وکیلانو د چارو سمون په هکله هر اړخیزې خبرې وشوې. د اسقلان او هغه اماراتي ملکیتونو په هکله هم بحث وشو چې د ځینو کسانو لخوا د شخصي ملکیت دعوه شوې وه او سپارښتنه وشوه چې د قانوني اسنادو په رڼا کې دغې ستونزې ته د اړوندې ادارې لخوا رسیدګي او د پای ټکی کیښودل شي. په محاکمو کې د مدافع وکیلانو د چارو د سمون په تړاو یو شمېر مهمې پریکړې وشوې او زیاته یې کړه چې ټول نوي او پخواني وکیلان به د اماراتي جواز په لرلو سره د محاکمو چارو د لایحې او شرعي وثیقې په رڼا کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. همداراز په دې غونډه کې د هغه عریضه لیکونکو په هکله هم بحث او لازمې پریکړې وشوې چې د محاکمو مراجعینو ته نیمګړې عریضې لیکي. ګډونوالو پریکړه وکړه چې د ادارو لخوا د عریضه لیکونکو ته د عریضې لیکلو د اصولو او طرز العمل په هکله معلوماتي سیمینارونه جوړ شي څو وکولی شي خپلې عریضې د ادارو د اصولو پر بنسټ خلکو ته ولیکي. یاده غونډه په افغانستان کې د اسلامي امارت د تلپاتې پایښت او د خیر په دعایې سره پای ته ورسېده. په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا 2 تنه د غلا په تور ونیول شول. مسؤلین وایي دغه کسان د 5مې امنیتي حوزې سرتیرو هغه مهال ونیول چې د جرګوزر له سیمې یوه اراده موټرسایکل غلا کړی و. د کندوز امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر په دې ولایت کې د غلا په تور د دغه 2 تنو د نیول کېدو خبر ورکړی. رسنیز دفتر وایي دغه 2 کسان چې یو د کندوز ښار د کټخیلو د کلي او بل د دورې د سر اوسیدونکي دي د یو اراده 70 ډوله موټرسایکل د غلا په تور بالفعل نیول شوي او په خبره یې دا موټرسایکل د جرګوزر د کلي د جومات له ملا امام څخه غلا کړی و. د رسنیز دفتر په حواله دغو نیول شوو کسانو په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اعتراف کړی او د نورو څېړنو په موخه به اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د خان آباد ولسوالۍ د اندرابیو د کوکب نواباد د لومړنۍ ښوونځي یو شمېر زده کوونکي چې په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي له مسؤلینو د غوره درسي چاپیریال برابرولو غوښتنه کوي. په ورته وخت د دغه کلي اوسیدونکي وایي چې 6 کاله وړاندې یې شاوخوا 2 جریبه ځمکه د ښوونځي لپاره اخیستې وه خو د دغه ښوونځي جوړېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه زده کوونکي چې له هم پرته له درسي ټولګیو په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي د ښه درسي چاپیریال له نشتوالي شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره دې دوی ښوونځي جوړ او ورته درسي چاپیریال برابر کړي. می‌خوایم ما در اینجا یک مکتب خوب جور شود که در اینجا کس آمدن نمیتواند در فضای خوب کس آمدن نمیتواند که شاید اینجا در باران در برف کسی آمدن نمیتواند اینجا در درس هم خوانده نمیشود. ما میخواهیم که در اینجا یک چوکات خوب صنف خوب جور شود
میخوایم در اینجا درس بخونیم. برف و بارش میکنه، ما دیگه خوندن نمیتونیم، ایده سلای است، ای بالا برف میریزه. ما وزارت معارف میخوایم که دما یک دونه مکتب جوړ کنه. د خان آباد ولسوالۍ د نوابات اندرابیها د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي شاوخوا 2 جریبه ځمکه یې 6 کاله وړاندې د ښوونځیو لپاره د دغه کلي له اوسیدونکو په شخصي لګښت اخیستې، خو د حکومتونو له لورې د دې ښوونځي د ودانۍ د جوړېدو لپاره هیڅ پاملرنه نه ده شوې. حدود 6 سال میشه در اینجا کدام توجه از طرف البته مقامات یا دولت وزارت معارف یا از کارمندایش کدام البته همکاری صورت نگرفته. صرف در اینجا یک حجره یک اداره البته به شکل اداره دیگه که اونجا مردم ساختن از پول شخصی خودش در اینجا دیگر تقریبا به حدود 400 نفر شاگرد اینجا در ذکور اوناست درس میخوانه. البته در این مکتبی متوسطه کوکب دیگه واقع نوابات اندرابیا در اینجا مصروف درس تعلیم هستند. په ورته وخت بیا د خان آباد ولسوالۍ د پوهنې امریت چارواکي د کوکب د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې هڅه کوي د دغه ښوونځي د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي. نو لله الحمد کله چې امارت اسلامي راغی په هغه ساحه کې ماحول کې شاګردان پریمانه دي، استادان ورته موظف دي، درس جریان لري. البته دا مکتب چې دا چاردیوالي نه لري، تعمیر نه لري، بنیادی کار ورته نه ده سوی. نو کم شاګردان چې راځي هغه د اوړي په موسم کې د ګرمۍ سره مخامخ دي، ستونزې او مشکلات دي، او د یخنۍ په موسم کې نو واړه ماشومان د ډېرې سختو مشکلاتو سره د یخنۍ سره مخامخ دي چې دا ستونزې ډېرې ورسره مخامخ دي دوی. او منګه دې پیشنهاد ریاست معارف ته او مؤسساتو ته کړی ده. نو موږ سره وعدې سوي دي خو په 2 وعدو باندې تر اوسه پورې موږ ته کوم معلومات حاصل سوی نه ده او زموږ مکتب هماسې ویجاړ ده او دې ته ډېره اړتیا ده چې زموږ دا مکتب جوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د مرکز او ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې لسګونه ښوونځي چې ودانۍ نه لري او یا هم د جګړو پر مهال زیانمن شوي رغول شوي نه دي او په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي. ورزو بلخ ولایت ته د بلخ مرکزی سیلو له 26 کلن ځنډ وروسته بیرته فعالیت پیل کړ او ګڼو کسانو ته د کار زمینه پکې برابره شوه. د بلخ اوسیدونکي د دې سیلو د بیا پیل هرکلی کوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې د وزګارو کسانو د کارموندنې لپاره هغه تولیدي شرکتونه هم فعال کړي چې د هیواد او د افغانانو په پرمختګ کې رغنده رول لوبولی شي. د کابل مرکزی سیلو رئیس د پرانیستي په دې مراسمو کې په راتلونکو کې د 15 نورو سیلوګانو د پاله کېدو خبر ورکړ. موږ لله الحمد دا څو ورځې مخکې موږ کندهار ته سفر کړی و. د کندهار سیلو بیخي هغه هم دغسې فلج وه. نو الحمدلله هلته موږ کار روان کړی دی او د هرات سیلو خو الحمدلله هغه سره هم قراردادونه هلته شته، هغه هم فعاله کړې ده. یو د پل خمري سیلو چې ده هغه هم دغسې پاته ده او انشاءالله امدګي لرو چې د پل خمري سیلو هم فعاله کړو. د بلخ سیلو د تصدۍ رئیس د دې کارخونې پاله کېدل د هیواد او سیمې لپاره مهمه لاسته راوړنه یاد کړه. بچه جوانا را ثبتنام کردیم و با همراهشان طبقه اوناس که 54 تا زن ما با همراه خود به کار اینجا انشاءالله العزیز زمینش برابر میکنیم و کل دنیا میبینه که انشاءالله العزیز ما با مردم خدمت میکنیم یا ما در مابین مردم نفرت اندازی میکنیم. له بلې خوا د بلخ سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا پاله کېدو ته خوښ دي. وایي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوه او د هیواد اقتصادي پرمختګ کې به هم مثبت بدلون راولي. امروز ما بسیار خوش هستیم که شرایط کار برای ما دوباره معیار شد. بعد از 26 سال که فابریکه توقف بود دوباره چپنهای سفید را به تن گرفتیم. جدیداً به فعالیت آغاز کرد. ما ماشین نو آوردیم نسبت لحاظ صحی کیفیت نان بسیار بالاست. داشتهایی را که ما در وطن تولید کردیم هم از لحاظ مصرف سوخت و هم از لحاظ مصرف برق نظر به سایر داشتهایی که در کشورهای خارجی آماده می سازند تفاوت میکنه. نان به صورت حرارت غیر مستقیم پخت میکنه. که څه هم په دې سیلو 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، په یوه شپه او ورځ کې به د 2 ټنو اوړو څخه ډوډۍ او کلچو پخولو ظرفیت ولري.
د یادونې وړ ده له 10 کالو وروسته یو ځل بیا د بلخ سیلو په فعالیت پیل وکړ چې 3,500 کسانو ته پکې په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوه چې میرمنې پکې هم شاملې دي. وروستی خبر همدا چې د پکتیکا په مرکز خیرنه کې د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د لمریزې برېښنا چارې بشپړې او د دغه ښار واټونه ورباندې روښانه شول. مسؤلین وایي په دې سره به د برېښنا په برخه کې د دې ولایت د مرکز د اوسیدونکو یو څه ستونزې هوارې شي، خو ژمنه کوي چې دغه لړۍ به نورو ښارونو ته هم وغځوي. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوي راپور ته. د پکتیکا ولایتي ادارې او ښاروالي ریاست د خلکو په غوښتنه د ښرنې په ښار کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا د فعالېدو چارې یوه میاشت وړاندې پیل کړې وې چې تېر ماښام یا د پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه او د ښرنې ښار تیاره واټونه په لمریزه برېښنا روښانه شو. د پکتیکا والي د پروژې د پرانیستې په مهال خلکو ته ډاډ ورکړ چې پکتیکا ته یې د وارداتي برېښنا د غځېدو په برخه کې له مرکزي دولت سره د خلکو غوښتنې شریکې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به د برېښنا په برخه کې د پکتیکاوالو د اساسي غوښتنه هم پوره شي. له دې سره موږ په دې لګیا یو چې د هر قرارداد لارې نه موږ وارداتي برېښنا دلته راولو او په دې باندې انشاءالله یو 80% موږ مطمئن شوي چې خدای کوله برېښنا به یوازې دا نه چې د ښرنې ښار ته راسي بلکې کوشش کوو چې د پکتیکا تقریبا ټولو ته نه اکثر ولسوالیو ته برېښنا موږ وغځوو. د ښاروالي ریاست استازي وایي چې د ژمي تر رسیدو پورې به په ښار کې د پاکو اوبو رسونې یوه بله پروژه هم پیل کړي او له دې سره به د پاکو اوبو د کمښت په برخه کې د ښاریانو ستونزې راکمې شي. په لنډه ورځ کې به انشاءالله العزیز دلته د اوبو لپاره ټول ښار ته او ټول مارکیټونو ته به اوبه رسوو. دغه لپاره مو انشاءالله اوس کارونه نوي پیسې ته پای ته رسېدلي دي او په روانه جمعه کې انشاءالله افتتاح کېږي. پکتیکاوال هم خوشحاله دي چې په ښار کې د لمریزې برېښنا اسانتیاوې رامنځته شوې، خو دوی له دولته غواړي چې د وارداتي برېښنا په برخه کې د پکتیکا ته پاملرنه وکړي تر څو په یاده برخه کې ستونزې په اساسي ډول حل شي. دا د خوشحالي ځای ده چې نن دا د موږ واټونه په د شمسي برېښنا باندې رڼا سو او نور مو له غوښتنې د چارواکو چې دا دي چې اول خو ډیزلي ته کوشش وکړي چې زر تر زره د موږ د ولس او د بازار لپاره جوړه سي او فعاله سي. کومه وارداتي برېښنا چې داسې هغه عمومي لاینونه دي باید له غزني هغه پکتیکا ته راوغځوي او د پکتیکا دغه مظلوم ولس او دغه بیچاره ولس او دغه پاته ولس له دغه نعمت نه برخمن سي. د یادونې وړ ده چې د ښرنې ښار په بېلابېلو واټونو کې د لمریزې برېښنا لپاره د 160 په شاوخوا کې اوسپنیزې پایې نصب شوي دي او د دې رغښتي چارې د جاوید احمدي په نوم ساختماني شرکت په مخ وړي دي. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه، تر بیا مو په څښتن تالا سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. اللهم شه.